یو کس لما تپوس کو څه د میراث مسله وی په دې کې ضرور برخه شته او د خورې پکې نشته مې ولې وی خور د دې برخه ډب پردي کور ته وځي مې ښه دا دلیل وي د دې ډب پردي کور ته وځي برخه وی نشته مې ولې وی ډب پردي کور ته وځي مې دا خو ته عجیب دلیل کتلې دی ځان له برخه نشته وی ډب پردي کور ته وځي لکه دې له برخه ورکو خدا چې ستاغه بابا جان وفات ته پیدا وینو او دا خور دې پیدا وکنه او پیدا و دا یو پلار بچیه کنه دا میراث چې ته الیدا ته ولې الیدا ته داغه بچی وینو دا د چالور ده د دې پلار سو کو بیا هغه ډبې پر دې کوړته وځي مې خدا خډیر خپل دلیل تا ویلې نو چې نبی له سلام ځان ترانیز دې کړم نو ماته وی بیبي فاطمه لور وی زه خوږی درنی خبرې د پلار غواړم زه ضرور تسلی غواړم مولی سے مال دته مبارک خو ما ته درنی خبرې کوي نو چې کله نږدې شوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وی بیبي فاطمه هر کال جبرئیل امین راځي زما سره یو پیره د قران دور کوي مونږ یو پیره قران ولو په کال کې او بیبي فاطمه دا ځل جبرئیل امین راغی ما سره 2 ځله قران لوست سکاله را سره د قران دور 2 پیریو کو معلومیږي دا چې زما اجل پلندو دی بس سکال چې را سره قران 2 پیری دور کو دا ماته د اجل خبر راکی بیبي فاطمه اجل ملنش شاید چې بل کال زنه یم بیا اجل ملن شو د خپل لور ته وی خا بیبي فاطمه رضی الله بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها بیبي عائشہ ته دا زما د بابا راز او ساغنشت نډوم به چې ما او چړل نواته چې سکال را سره جبرئیل امین 2 ځله د قران دور وکړو نو معلومی کی دا چې زما اجل خبره را ترا کو زر دنیا نظم کنه ما سره بده یو ځل د قران دور نو چې د سړی پلاری او بیا د امام الانبیاء پشان پلاری هغه سړی ته وای چې زما اجل لړن دی زما اجل لړن دی نو لور برداشت کولای شي ورته وای بس ما سره چې دا 2 ځله د قران دور وکړو نو ماته د اجل د نږدېوالي خبر راک ماته د اجل د نږدېوالي خبر راک نو زما اوجړل نو چې نبی علیہ السلام په شان پلاری سړی ته وای چې زبا وفات کېږم خدا خبره د نبی علیہ السلام په ژوند بیا چاته نه کړی اوسو زنانه او ته خبره ونه کینا کله زمانی زبرګی کنه او د جمعات ته ټول قرانونه ولور کی چې دا ټول قرانونه دي ستوي ښا دا خبره بچاته بس چې وی زنانه ته دی وګړو په قلاره کې نه که خیری ښا او هیڅ ضرورت نشته د خپل بابا جان څومره درنه خبره ده چې بیبي فاطمه زما د وفات کال له دا می اخیری کال له ښا او هغه خبره پړه برداشت کی او چاته نه کی دا څومره لوی درون راز دی وی ما وجړل نو بابا جان ته مې کتلو بابا جان دې خبرې ته مې کتل نو خود جړه راتله چې د امام الانبیاء په شان پلار مې دی او دې ماته د مرګ خبر دی وی اجل ملن بیا مې دا وخندل زکا ما ته چې بیبي فاطمه چې د ټولو خزو سردار شي نو خنه ده سیدة النساء اهل الجنه چې د جنت د ټولو خزو سردار شي نو خنه ده بیبي فاطمه ته جاړه ما تب د جنت د ټولو خزو سردار نو څنګه مې خندل بیا خوشاله دلما چې ابا بابا جان زی زب پسیم زما خو زب د جنت د ټولو خزو سردار نه یو راته خبر راک چې اجل ملن دی نو ما زکه وجړل چې بابا جان برانه جدا کیږي او بل خوشاله پدې شوم چې ماته وی بیبي فاطمه تب د جنت د ټولو خزو سردار د جنت د خزو سرداری با بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها بتکه